الرحمن الرحیم ولولي صاحب کو ټولو مېلمنو ته مشرانو ته کشرانو ته سلامونه نیکې دي نړۍ مننه چې راغلی دلته او دا مجلس هم نور هم ښکلی کړ مجلس یې په ګراونډ وي او مینهوالو په ښایسته ښکاري دا مجلس په تاسو ښایسته ښکاري چې تاسو راغلي تاسو مې مینه کړې دا تاسو د وطن سره مینه ده وطن هر سړی زړه پرې خوږوي نو همدارد مونږ هم هدف کوشش همدا و ما خپل شخصي چې خپل هېواد د خلکو لاسنیوی وکړم نه یوازې کرکټ کې په نورو برخو کې هم زه کولی شم چې خپل هېواد د خلکو لاسنیوی وکړم او همدغه راز ما غوښتل چې داسې فاونډیشن وي چې زموږ هېواد د خلکو په کومو برخو کې چې د هغوی ته مشکلات زیات دي د هغوی لاسنیوی وکړو اکثر خلک وایي چې محنت خو محنت سره وروسته تاسو دعاګانې هم مونږ ډېرې زیاتې ضروري او تاسو دعا ده چې مونږ کامیاب یو په دې هیله چې دعا کې بیان ساته چې په دغه فاونډیشن په دې مزل کې هم مونږ کامیابه شو د خپل د خلکو لاسنیوی وکړو د خلکو سره مرسته وکړو په دې فاونډیشن کې یو څو ډېرې مهمې خبرې دي چې ما غوښتل تاسو سره شریکې کړم صحت په اړه زموږ په افغانستان کې صحت په اړه هغه امکانات ډېر زیات کم دي خصوصا هغه ځایونو کې چېرته زه راغلی شوی یم په ننګرهار جلال آباد کې زما اوس هم یاد شي مور مې د خدای وبخښي څلور کاله مخکې کرونا او شپې 4 بجې وي نو غوښتل مې چې هغې سره راشم هسپتال ته یوسم چې زه هسپتال ته راغلم او د هسپتال حالت مې ولیدل خو خدای ډېر مې زړه بد شو او ما ویل دلته ورو نفر هم مریض شي او خدای خبر د دوی علاج به څنګه شي نو ډېر زیات خفه شوم په هغې وخت کې او احمد ته ما ځان سره یو وعده وکړه چې خدای پاک که وس راکړه زه به انشاءالله کوشش کوم نه یوازې په خپل ننګرهار کې په هر ولایت کې یو داسې روغتنه وي چې هلته د خلکو صحیح علاج وشي نو ننګرهار خو یو داسې ځای نه دی چې غټ نه وي دی خو بیا هم په ننګرهار کې چې دغسې یو هاسپیټل وي نو نورو ولایتونو کې به د دې نه هم ډېر ضعیف وي او بله مهمه خبره تعلیم ده تعلیم زما په نظر که موږ غواړو چې د نور نړۍ سره په میدان کې ودرېږو یوازینی نه کرکټ دی نه بل دی خو تعلیم یوازینی شی چې هغه د موږ هېواد د ځمکې نه اسمان ته رسېږي خو بدبختانه د هېواد کې تعلیم دپاره هغه سهولتونه نشته څومره هم چې زموږ دا نوي ځوانان دي که موږ اوس ونه کړو نو زموږ د راروان 20 کاله 15 کاله ځوانان چې څومره هم تعلیم په برخه کې دي هغه مخکې نشي تللی زموږ هېواد 20 کاله 15 کاله نور وروسته ځي هغې یوازینی علت تعلیم دی وطن کې ډېر مجروحیتونه دي ډېر مشکلات دي خلکو ته د 3 وخته ډوډۍ هم نه رسي خو هغوی بیا تعلیم په اړه چې دی دومره سوچ هم نشي کوی نو زما هدف په دې فاونډیشن کې دا ډېر دی چې باید افغانستان څومره هم چې نوی نسل دی هغوی په ذهن کې دا ډېر زیات دي چې زه چې غټېږم زه باید تعلیم ترسره کړم تعلیم کولی شي چې نړۍ ته د افغانستان یو ښه ایمیج وښایي ځکه کرکټ افغانستان ته یو ښه ایمیج ورکړی خو بیا هم که موږ خلکو سره نور هم د دوی نه ښه شي نو تعلیم په برخه کې باید موږ ډېر زیات کار وکړو ډېر کار په کار هم دی موږ ټولو هېوادوالو ته دا نه یوازې زه کولی شم خو که موږ ټول سره یو ځای شو نو بیا کولی شي چې په دې برخه کې هم کار وکړو بله مهمه خبره بدبختانه به ورته ووایم چې زموږ هېواد کې ډېر مشکلات راځي کله زلزلې راشي کله سیلابونه راشي هېوادوال هم د یو غم هېر کړی نه چې بل غم ته راشي نو په خدای شته مونږ چې هر چېرته کوم مسابقې کې یو ډېر زیات خفه کېږو چې کله خپل هېوادوال ګورو دغسې مشکلاتو کې خدای شته زه چې راغلم جلال آباد ته او روغتون ته راغلم خلکو سره نږدې نه ولیدم یو نفر ما ته راغلی وي زما د کورنۍ 4-5 نفران شهیدان شوي دي او چې ته مې ولیدې هر څه مې هېر شو
نو په خدای زه ډېر زیات لکه بېزادي شوم هلته چې ده نه ورسره خپل کورنۍ څلور پنځه نفره هېر شو او ما ته دومره خوشحاله یم خو په دې چې مونږ د دوی سره په دې سم وخت کې ودرېږو نو که همدا مونږ ټول خپل هېوادوالو سره ودرېږو او لاسنیوی وکړي هېڅکله هم هغوی خپل ځان دا نه احساسوي چې زه یوازې یم همیشه به ډېر زیات خپل ځان داسې احساسوي چې زما سره ټول هېواد ولاړ دی هغه هېوادوال که په خپل وطن کې دي که د باندې دي ما سره ولاړ دی زما لاسنیوی کوه کې د خلکو لاسنیوی وکړو زموږ په وس کې دومره شته ده چې هر چا څومره وس کېږي کوشش وکړي چې خپل هېوادوالو د لاسنیوی وکړي د هغوی سره مرسته یې په دې برخه کې هم په وطن کې دغسې حالات راځي زموږ فاونډېشن دا هدف هم دی چې خلکو سره لاسنیوی وکړو مرسته وکړو نو د دې خان فاونډېشن هدف دا دی چې په څومره غټ مشکلات دي څومره غټ نیمګړتیاوې دي زموږ په هېواد کې د هغې کې د خلکو لاسنیوی وکړو ټول مهمه خبره د پاکو اوبو هم ده زما په نظر د صحت کلیخینو زیاتره په کورو کې زه اکثر زه چې راشم خلک وګورم ډېر د لرو لرو ځایونو نه چې دا خپل کور ته اوبه راوړي او هغه سهولت ورته نه وي چې په خپل په دې کور کې موجود وي او ټولو هغه ځایونو کې چې چېرته زیاتره په زموږ په کلیو کې ډېر دا مشکلات ډېر زیات دي نو خبرې ډېرې شوې اخر کې بیا هم ټولو ډېر زیاته مننه چې راغلی او ستاسو دا راتګ مونږ ته نور انرژي هم راکوي چې مونږ نور هم وکولی شو د وطن د خلکو سره مرسته وکړو بد وطن د مونږ وطن ډېر زیات د سختو حالاتو څخه تېر شوی دی او تېرېږي هم خو یو خبره ده همیشه زما په وجه په افغانستان باندې کله هم سخت حالات پرې راشي دا به د مونږ په مشرتي کې هم د ملي ډلې چې څومره مونږ باندې سخت حالات راشي د هغې نه ډېر زیات کوي مونږ راګرځو او دا ټول هېواد هم دی په افغانستان باندې څومره سخت حالات راشي خو هېڅکله هم ماتې نه مني او د هغې نه زیات کوي راځي دا د افغانستان په دې خاوره کې دی دا یوازې یو نفر دی دوه نفر دا د دې خاوره کې دا قوت دی چې هېڅکله هم ماتې نه مني که د نړۍ هر چېرته هر چا سره مونږ په کرکټ کې هم زه همیشه غواړم د دا یو مثال وکړم چې مونږ یو داسې هېواد څخه یو چې مونږ هېڅکله هم ماتې نه منو په هر هېواد سره زموږ لوبه وي یوازینی هدف به دی چې مونږ به لوبه ګټو چې څومره مونږ کې انرژي هغه به میدان ته وړو نور به ګورو چې هسې خو باید په میدان کې دا ښکاره شي چې مونږ هلته خواري محنت وکړو نو مونږ هر چا ته کولی شو چې ماتې ورکړو مونږ چې په 2023 کې استرالیا ته ماتې ورکړه نو خبره ده ډېره بدله شوې وه لوبغاړو ته ناویل مونږ هر چا ته کولی شو چې ماته ورکړو که هغه په کرکټ میدان کې او که په نورو میدانونو کې مونږ همیشه ماته ورکړې ده او هېڅکله به مونږ کوشش به همیشه دا وي چې خپل وطن ته خدمت وکړو او د زړه نه یې وکړو نو یو ځل بیا ټولو نه ډېره زیاته مننه راته کړم او په دې هیله چې ښه وخت ولرئ دلته او نور دوستان به هم خبرې کول